پنځه کاله یا شپږ کاله 10 کاله پوره سي که نه د تا څه نظر ده چې څه وسي؟ رورجانه دا اوس ټوله دنیا دا پوتین اوس زارۍ درته کوي وایي راسې زه په رسمیت پېژنم هندوستان زارۍ درته کوي وایي راسې زه په رسمیت پېژنم وروره څه وایه هغې درته وایي راسې موږ هر څه یې درته جوړوو چې چیچ غواړې امریکا خو تا ته درواغ وایي امریکا نه ده تا ته مایع په خوله کې درکوي موږ ته مایع په خوله کې مه راکوه موږ ته د مایع د نیولو چل راوښیه موږ د امریکې ستار کاکا اوس لکه څرنګه چې تا وویلې که نه خو همدغه خلک دي پوټین سره د سیاسي چې کوم ملکونه دي هماغو سره دوی نه ده که نه ناسته پاسته لري پوه شولې نو هغه خو دوی عملي کړله که نه لکه څرنګه چې پیسې تاسو بیرغ هغه بیرغ هم درته په پیسو کې ولګو نو هغه خو اوس هم د دوی انډیوالي کوي او انډیوالان دي ورسره هغه دا زما خیال هیله نجیب راغله هیله نجیب میت خلاص کړه محترم راسي څو خبرې وکړه میتانی پارسي غوازني میتانی پښتو غوازني ګورئ زما خبره وکړه شواو ګوره زما یو خبره شواو دا په افغانستان دا په دغه کې زموږ د افغانستان بیرغ لګولې دی په دغه بریک کې دا خو اس لګولې دی خو زموږ نماینده خپل ته نو ناست کزان ته د افغانستان نماینده نو کړلې هغه مخکې چې کله په لیننګراډ کې دا دغه فورم ولو د اقتصاد هلته درې طالبان ورغوښتي ول بیا چې کله د سرېدنې اسیا د جنوبي اسیا دغه ولو کنفرانس په تاشکند کې هلته طالبان کې ناست هلته پوتین ورته وویل چې راسئ موږ په رسمیت پېژنو او پر دې باندې د افغانستان نه کوم سیاسي خبره وکړله نه د افغانستان تلویزیون خبره وکړه ولې و دغه جنرال صاحب ته راغلی و دا د افغانستان په تلویزیون کې د دوی اوس خبرو ته نه پرېږدي ولې اوس دې څه پوښتنه کوم دی ولې نه پرېږدي د افغانستان په تلویزیون کې تا نه پرېږدي ښه نو بیا به مو ښکته کړم ما چې رښتیا میله نجیب ته زه دغه وګورم نو خبره دا ده چې تا و دغه ته نه پرېږدي تا و د وطن و جوړېدو ته دې نه پرېږدي ولې دا څوک دی و دا باید معلوم شي چې دا څوک دی د هندوستان لار دې بنده ده ولې بنده ده نن دا د چین لار خلاصه سوله خلک څومره خوشحاله دي ولې خوشحاله دي خو څوک انار خرڅوي څوک انګور خرڅوي څوک انځر خرڅوي هغلته سیب تاسو واسې په لوګر کې څومره سیب پراته دي سیب راسته سو دغه لارې نشته چې وباسي د پاکستان دغه د تراس سره کم چې نه ده که نه طالبانو نظام له اوله کې راغی د هغې یو کال یو نیم کال وتی و همدغه هندوستان چې موږ او تاسو یو چې دا د موږ او تاسو تاریخي دوست ده او صحیح ده موږ سره په تېرو نظامو کې هم ډېر کومکونه کړي همدغه هندوستان په سفارت بند کړ یعنې طالبانو مایک وتړه ته یوه خبره زما دا واورئ محترم دا اوس نه دی دا اوس ما ته هلته خبرې سره کوو زموږ سفارت چې دی په هندوستان کې دا خالي دی هغه زاړه کسان یې ټول ځنې وایستل چې وځي نو ته انتظار دی چې نوی به کله راځي هغه چې نوی راسي خو بیا په افغانستان کې جنګ شو بیا به تا پرون نه ولدي په پرون نابرد په پلچرخي کې د پلچرخي په دروازه کې به هم چا پټاو کړي د خبرې دا سوال دا چا پټاو کړي ولې پټاو کړي څوک یې پټاوي دا باید ونیول سي ولې موږ خاد نه لرو په طالبان کې موږ خاد نه لرو خاد یې دومره تېز دی ولې ته دا نشي نیولی تا باید پوښتنه وسي چې وروره ولې موږ پرېږدئ چې وطن جوړ سي دا یو هېڅ نه ټاک نه توپاک نه جهاد نه بل نه که باچا معلوم دی که نه دی معلوم ناست دی که وزیر سواداره دی که بې سواده دی ناست دی خو د لاندې خو هغه خپل خلک لري هغه لاندې خلک خو ټول سواداره دي هغوی ولې کار نه کوي میډیا هم دغه ستا صافیان چې دي چې طالب راسي ژره پرېږدي چې طالب لاړ شي ژره وخورئ دا خو زما سره د وطن تاوان دی دا د هندوستان لار خلاصه کړه زما ډېر ښه یاد دی اشرف غني بابا چې دا څومره زموږ میوې دا وچې ولندې میوې هندوستان ته وړلې تیاره موت وړلې د تاریخ هر څه دا دولت پر ځان باندې اخیستی اوس یې ولې موږ نه اخلو
خلک خوشحاله دي وایي شکر دی الحمدلله طالبان رالو جنګ ختم سو لنډغر ولاړو هر څه ختم سو غلا یو سړی په کور کې اوس ارام پرېوځي پخوا په کور کې ارام نسي پرېوتلی د شپې په کوڅه کې نسي وتلی د کندهار څخه کابل ته نسي تللی پنجشیر ته نسي تللی ولې د چا څه موټران اخیستل څوک یې وهل څوک یې ټکول څه ختم سو شکر الحمدلله وروره خو نور هم جوړ کړه ملا صاحب خبرې نه کوي نن داسې غلی ناستې ولې خو ته چاته نوبت نه ورکړې خو راسه ولې څه خبره وایې خو ته اصلي خبره نه کوې ته اصلي خبره نه کوې خو ته لږ غلی داسې ناستې لکه د پوټین دویم ورور یې نه نو زه خو معلومات درکوم زه یوه پلا معلومات درکوم زه معلومات درکړم پر دې بیا خبرې وکړي ته معلومات ورکوې بیا زموږ باندې لکړه راخلې موږ پې وهې دا کار دې ښه نه ده ونیسه موږ مه وهه ګوره موږ ډېر ښه خلک یو زه درته وایم په خدا قسم چې دغه مبین سبا په ورځ زه ماسکو ته درراغلم په قرآن ته راولم راسئ ونسئ خو راپورته سئ خدای وتړئ خو موږ څه وکړو پاسپورټونه نه لرو پاسپورټونه اوس پاسپورټونه هم درته جوړ کړم نه پاسپورټونه به موږ جوړ کړو خو ته دعوتنامه راولېږې قسم په قرآن زه ویلګم زه مذاق نه کوم ما دومره تبلیغیان راوستلي دي چې پر دې باندې زه څو واره خاد بیولی یم څه وهل ټکول ما خوړي دا تبلیغیان ولې راولي نه ما تبلیغیان څه بد کړي بد یې ماته راوښه بس مسجد کې به هغه مسجد کې ملا کېږو بس ملایان به وو درته جمع به ورکوو زه وایم چې راسئ په سفارات کې کښېنئ دی وایي ملا بس ملایي بس دی ملایي دغه ملایي د که نه مسجد کې کښېنې وطن په چا جوړي ملایي بس دی ملایان خپل ته ناست دي خو وطن ته به تاسې ولیږو بېرته چې تاسې یې جوړ کړئ اوس په تاسو ملا وتړئ موږ به درپسې نو یوازې خو نه کېږي موږ خو دغه د نن هم ټرین راوستلو تاسې راشئ د هندوستان لاره جوړه کوئ خو دا خو یو لاس نه خو کړپ نه خېږي دوړ لاسو باندې چک یې ونه وهې یو لاس نه نه کېږي ګوره دا باید وزیر خارجه لږ اشاره ورکړي چې هغه ټرین را روان سو تا نیولي د افغانستان سفیر هلته ولاړولو د افغانستان سفیر ولاړو او د چین د وزیر خارجه نماینده هلته ولاړولو د هغې رخصت کوي تا خو ولیدل دلته بیا رالو خلک وردغه خو دا خو باید وزیر خارجه لږ دغه وکړي لږ ځانه دغه کړي خو خیر وزیر خارجه کار دی ګوره وزیر خارجه مصروفه او یو بل نور دغه کې مصروفه و بیا یو خو پکې و که رئیس د وزیر نه وم زما مطلب دا دی چې د هندوستان لار که تا خلاصه کړله زما او ستا دوستي چې دا زما او ستا دوستي د هندوستان او د روسیې سره چې هغه ما او تا هر څه راکوي زما او ستا تاریخي ملګري دي ما او ستا دوستي د جرمني سره بیا د غنمو خبره ونه کړي چې غنم راکوي خو سیده د غنمو خبره نه کوم او کنه غنم څه کو غنم خو کلمې راشنې کړي وایي چې وریجې به تې واخلو غوړي به تې واخلو وریجې نو په روسیه کې د کومې خواولو تیل خبره صحیح ده تیل به تې واخلو تیل ګیس برېک پیسې تې واخلو داسې خبرې کوه ایسته که غنم دې رنګ ورک شي هغه به غنم راځي بیا به ژرندې ته وړي بیا به اوړه تې وباسې بیا به یې لمدوي بیا به یې پخوي بیا به یې خوري دا ډېرې خبرې اوږدې دي پوه شولې بس نو داسې چل ده که نه اوس ته غږېږه زه دلته لږ مصروفه شلم صحیح دا نور ملګري استقلال ملنګ دا نور ملګري محمد راسي دوستانه دا هیله د نر دی که ښځه یې راځه ملګری که خپله هیله یې خو راسه خبرې وکړه ستاسو هیله نه ده ما هغه وکتل ټوک ویډیوګانې ورکړې بل بس بیا صحیح ده خو هیله دلته د ما سره نږدې اوسېږي زما سره نیم ساعت لرې ده په زبي کې زما پروګرام ته څو واره راغلی ده د دې تره څو واره راغلی دی ستار کاکا دغه نورزی افغان نورزی خو راجي کومه دی دا نورزی پسې خو زه ډېر ګرځم نورزی کوم دا د چهن د لارې سره راجي کې ما ډېر خوښاندې نورزی خو هم دا دی درته راجي کوي نورزی هم درته راجي کوي راځئ دلته خو دا دغه ما اړمن کړی دی دا ملا صاحب خو ته هم څوک راپورته کوه او کښته کوه دا نورزی صاحب راځه محترمه مبارک درته وایم زه د فول موډریټور نه یم کړی صرف مایکونه بندولی شم بس فول به دې کړم نه دا د نورزی صاحب سلامونه علیکم احترامات وعلیکم ستاسو مبارکي درته وایم د چین څخه ټرین شروع شو د دې مبارکي درته وایم زه به یو بل مبارکي هم درکړم شاید ستا پیښې فکر راخواته تللی چین سی پیک چې ده د انډیا سره چې په کومه لاره کې لارې خپله انتقالي کړې ده اوس چینا چې د افغانستان سره هم خبره کړې ده چې همدغه لاره به موږ ته د چینا د لارې څخه انشاءالله وصل کړو او تاسې کولی شئ چې خپل
یعنی خپل لاره د چین د لارې هندوستان داخله کړی. دا د څومره ښه خبره وکړه. هغه په بریک کې د هندوستان او د چین او د هندوستان دغه سره کښېناستو، روغې سره وکړه. د دوی خو سره به دي و د هندوستان او د چین. هغه د دوی په باډر باندې چې کوم هغه ټانګانو دغه درولي هغه یې لرې کړل. برچی کې داخل برچی کې انډیا داخل د قربان برچی کې چې د څوک برچی یعنی بی برازیل سی چینا ای انډیا اور دغه د 15 ملک دي. 15 ملک دي او بالکل څه خبره کوي. او هر روسیا، ساوث افریقا 15 ملک دي. چینا ده، روسیا ده، ساوث افریقا ده، برازیل دي او دغه ده. اوس خو چې دي اوس بریکس نه دي، اوس بریکس پلس اوس لاس ملک سولو اتحادیه چې د 15 شپته یو دي. اوس نه اوس خپل دی چې دی اوس بریکس پلس ورته وایي، اوس لاس ملک سولو. دا اوس دغه پر راګړ سو، امارات پر راګړ سولو، ایتوپیا پر راګړ سوله او نو څو ملک دغه څه بلا دی. هغه نو دې پکې راګړ ده هغه دغه صبر وکړه. دغه د لاتین امریکا هغه څه نومیږي، هغه بدمعاش برازیل نه برازیل خو دی د لاتین امریکا بل مخماس نومیږي. او دا پر راګړ سوله اوس لاس ملک سولو. ګورئ دلته د چینو دغه روغه سره وسو. دا ډېره غټه خبره ده چې د چینو د هندوستان روغه سره وسوله. دا کومه خبره زه تاسو بل خبره وکم. رجب طيب اردوغان څنګه چې په کازان شهر کې برېچې ته داخليږي الته انټری کې په د بل سر باندې پنکارک کې د دې د پارلمان غړي د منځ او په ډوزو کې. دا مطلب دا ده چې ناټو چې د افغانستان په پاکستان په دیغه اسلامي وادو کې په کوم ځای کې جمهوریت نظام ده په هغه کې خپل کسان لري چې کوم وخت غواړي چې د روزانه ساکاسه د نسکور کوي. دیغه په ارتباط دیغه په نسبت موږ ته ډېر فکر پکار ده چې موږ د روسیان او چنل لګ نګدي سو دا یوادونه موږ ته خوري مساګانم دي په اسلام کې د ټولو غټ حقوق چې دا غدم مساعده. یعنی ته دا خبره کې که چېرته زموږ وزیر خارجه ولاړ سي هندوستان ته چې دی د اخوا راځي بیا به زموږ دا تور سپینه جنډۍ به توره جنډۍ ته دا فکر کوي یعنی بیا به دا شي. نه زه وایم چې مثال په توګه امریکا چې مثال امریکا د دوستینه بهتره ده چې موږ د روسیې او د چاینا سره دوستي وکړو. خبره خو ډېره دا خو دې خو شک نشته. هغه زارۍ درته کوي. ګوره د روسیې طالبان چې دي د دغه څه وایستل د څه نومیږي د بلک د تور لیکه څخه د تور دغه څخه وایستل د تور خط څخه وایستل. بالکل نو دا نی برازیل چې څومره ام لري څومره کېله لري څومره دغه شان لري باندې ودمه وه تقریبا ټول اروپا ته ورکی چې څومره په ټریډینګ کې دغه نورې وادونه چې کوم په برچیب کې دي اوس هغه به کوشش کوي چې د خپل نودا وجه میوه چې ده هغه هم دغه وادو ته واسي. السلام علیکم ستاره اروپا او امریکا په ډېره بده ضربه راسي. ګورئ په دا بریکس کوم مملکتونه دي په بریکس کوم مملکت دا په خوا څلور مملکت وو چین وو برازیل وو هندوستان وو روسیا ولا د دنیا غټه ځمکه چې دا د روسیې سره ده او د برازیل سره ده. د دنیا زیات کسان چې دي دا د چین سره دي او د هندوستان سره دي. یعنی د دنیا زیات مځکه او د دنیا زیات انسانان دا د بیا ساوث افریقا پر راګړه سول بیا به بریکس کې اوس ودی ته څلويش مملکتونه نور نه نوځي. یعنی ګوره دی د ډالر دغه ور ختمه کړه د امریکای باداري په دنیا کې ور ختمه کړه. نن بیا په بیلاروس کې یو بل کانفرنس ول په بیلاروس کې هغه مملکتونه سره ټول سی ول چې هغه ولې چې موږ د امریکای په کیسه کې سره یو نو چې امریکا او یورپ دي څوک تاسو نن ول در په دغه کې په بیلاروس کې کم کانفرنس ول. نو اوس دنیا بدلیږي دا چې دنیا بدلیږي باید موږ هم بدل شو موږ وطن باید بدل شي. زه یو خبر اخر کې لا کومه ستاره لا چې د امریکای ډالر او د اروپا یورو چې دا به ډیر ژر ته ویني چې د پانی په غوډه بس د لکه د ایران په هغه تومن است د کردار باندې په بوجي کې به ورور جان تومن وړي په بل بوجي کې وتا د 100 کیلو وړي درکې دا رقم برابرۍ یوري دا چې د سن کاټو چې دا بیان مو کړی برابرۍ په دې کې زموږ پیدا چشته
په دې کې د ټولو غټه ازمش پیدا چې د ستاره الله دغه د ځینې خلک چې دي دلته د استخباراتي مشتي په وادي کړنه کړې دي جنگ تلمون وي په هغه به د ډالر ارزښت ډیر کم سي چې مطلب هغه پیسې به دي نسی کولای چې هغه جنگو ته دوام ورکړي او بل د دې چې کوم مسله ده چې دی اوس په موږ باندې په ډالر باندې پلوري بیا به د بدبختی تقریبا د زګي پر ودرېږي ته ګوره نورزی صاحب نن په افغانستان کې د ماشومه سره د نره سره د ښځې څخه پوښتنه وکړه واته جنګ غواړې وای نه جنگ خو زموږ په وطن کې چې دی د عوامو غوښتي خلکو غوښتي چې خلک جنگ نه غواړي په وطن بیا په ژوند کې په قرآن کې جنګ وس یو او بل خبره دا ده چې دغه ډالر را لویږي خو امریکا موږ ته ډالر راکوي خو هغه ډالر دې ما دغه کړ دلته اوس خبره دا ده چې زموږ دغه لر د اکسس سرداس په لو پیچل سي هغه څنګه پیچل کیږي هغه دا چې دغه ټول خلکو ته وایي چې وروره راسئ خپل وطن له ټول خلک راسي خپل وطن له چې وطن مضبوط سولو بیا ته کولای شي دا چا سره دوستي کې د امریکا سره کې صاحب کې د روس سره کې د چین سره کې دا لکه دا $100 درکې امریکا $100 درکې قربانه په میاشت کې په امریکا په میاشت کې کم از کم درکې یو $100 میلیون درکې دا قسم زیات درکې یو $180 میلیون درکې دا خو دی وای د چې تقریبا معلومات ما ته ستاسو دی ولار څخه د نړیوال د سازمان بانک څخه $30 میلیون درکې $30 میلیون چې د میاشت ترکیه ست په افغانستان کې $30 میلیون نفوس پروت په یوه نفر باندې $1 رسیدي $1 ستاره لاله $1 چې ستاسو اوس د غرمې خوراک نه پکېږي ته د نور ضرورتونو څنګه پرکې زما یو خبره واکته د افغانستان خلک راټول ک په قرآن کې چاته یو ټکا ورکی مثال صبر وکړه دا غوړه د ورځې ستا پر وطن باندې زر تیارې تیریږي ترانزیت کم از کم زر تیارې تیریږي هر تیاره وتا ته $800 دغه درکې ټیکس درکې دا پیسې چیرې ځي او بیا څلور ګمرک لري غټ ګمرکونه لري دا ټول پیسې ته راټولې دا پیسې چیرې ځي بیا چې د خلکو ټیکسونه اخلي د کوارانت دا چا نه تر ټیکس نه اخلي د موټر د هر شي نه د دومره پیسې دا چې روان دي اوس هم خلک د نانوایي او مخ ته د 50 کسان درېش وکړه ورته ټول خزانه ته زی چک ځای سره ستاره لزته ته خبره وکم نه ته خبره د افغانستان خپل نوم موبایل استلې ده چې سره استلې خپل موبایل استلې د افغانستان ته زبردست دا په دې خاطر استوله د کچيري مثال په توګه د اسرائیل موساد ایغي لینکس واخلي ستا په لاس کې بل موبایل ونه چوتي ګوره د افغانستان خپل کوټ پاکستان د افغانستان په خپل تقریبا ډیر شان د افغانستان خپل پاکستان باندې لکه څنګه لکه جبه لکه ستاد افغانستان د سایج کوم دغه موسم معلومي دغه لکه ستاد څنګه میاشتې معلومي دغه یعنی تقریبا څنګه چې موږ په انګلیش کار شي ګور په موبایل کې تقریبا درګه په پښتو ته دا ستاسو خدمت د غزمون په وطن کې زه سبسونه کوم نورزي صاحب په روزګان ولایت کې څومره خلک ټلیفون استعمالوي یاره ډیر کم استعمالوي شوراوک ولسوالۍ لکله او خود کله ما من کله ما د شوراوک ولسوالۍ کې کوم مکتب سته کوم شبخانه سته کوم صفاو بسته یاره په ډیر ولسوالۍ کې نسته پیغام نسته خو ګوې زمانه کې خدای وبخښي چې موږ کښنیان ولو دا زموږ د بولدک خلک چې دي د رګو خلک دا د وبو ډیر شوقیان دي د وبو کسي څو تکې دي ډیر خوشاله ځکه ته وبنسته دا زموږ نیکه به موږ ته کیسې کولې ول زهر شاه واله راولي واله ول دغه د ایران ډیم د ایران سره ډیم جوړي نو بیا به موږ ته واله راځي صاحب او بوبو یو کیسه به موږ په ولو کې لمبیش هغه زمانه کوم مرڅ خدای دې وبخښي بیا پلار دا خبرې کوي پلار مو مرڅ خدای دې وبخښي دا غواله در وسره نه